او د یو نیم ته زه سم تعجب وکړم چې لینداري بهر خوښوي او کور کې دننه کور کې نه خوښوي. بچی د ده وړوکی دی، رور د ده ځوان دی، خور او ښځه د ده یو ښځې دي، نه پوهېږي او دی الله غفور رحیم. مسله ټوله راټوله یې کړه دننه، بهر نه. بهر کې یو مسلمان ولیدو به ګناه که نه، نو نږدې چې د کفر ټاپه پې ولګوي. دا ډېره ښه دینداري ده. مور که بېدینۍ څه خبره نه ده، پلار که بېدینۍ څه خبره نه ده، رور که بېدینۍ څه خبره نه ده، بچی بېدینه دی، ښځه بېدینه ده، دی په خپله کمزوری دی، هېڅ خبره نه ده. خو د بهر خلک ټیټ ساته. خو الله پیغمبر ته وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبره شروع د خپلوانو نه وکوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې له غار حرا نه راواپس شو نو دعوت یې خدیجې له ورکو. یاد یې کو ته چې جبریل راغلی او ما ته یې دا خبرې کړي دي. نو اولنۍ ښځه چې په هغه باندې ایمان راوړی دی هغه خدیجه رضی الله عنها دی. بیا علي بن ابي طالب هغه د تره زوی او نور خپلوان او د سپا دې غونډۍ ته وختو، اعلان یې وکړو ټولو ته، تروریانو ته، ترونو ته، خپلې قبیلې ته، خاندان ته، خپلې لور ته فاطمې ته اعلان وکړو، ټولو ته اعلانونه وکړو. نو د خپلو کورونو غم وکوي.